قدرمنو، تاسو ته مې مخکې د دې بیان وکړی چې د توبې حکم، د توبې تعریف او د توبې کم شرایط چې وه او د توبې شپږ فایدې هغه مې ټول درته ذکر کړل سره د یو څو کوچنیو معتمدو واقعو. نو اوس راځو اصلي موضوع ته چې د توبه وایي څه ده او د توبې طریقه څه ده. نو توبه خو صرف دې ته نه وایي چې انسان تش په خوله باندې دا وایي چې توبه توبه، بلکې د توبې خپله طریقه ده چې علماو بیان کړې ده. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې پوره تشریح کړي چې حقوق پر دوه قسمه دي، یو حقوق الله، دوم حقوق العباد. نو که انسان حقوق الله ضایع کړي وي نو د دې څخه توبه دا ده چې انسان درې کارونه وکړي. هغه اول په ژبه باندې استغفار ووایي، دویم په زړه کې پر کړي ګناه باندې پښیمان سي چې بیا به نه ورته راګرځي، او دریم او په آینده کې د دې ګناه څخه د نه کولو په ښه اراده وکړي. که په دې طریقه یې توبه وویستل نو د ځای څخه د ولاړېدو مخکې به ورته الله جل جلاله ټول ګناهونه معاف کړي. البته که فرائض لکه لمونځ، روژه، زکات وغیره یا واجبات ورڅخه پاته سوي وي نو د هغوی به قضا هم راوړي، نو بیا به توبه قبلیږي. او که انسان حقوق العباد ضایع کړي وي، لکه د یو مسلمان مال یې په ناجایزه طریقې سره خوړلی وي، یا یې د هغه بې عزتي کړې وي، یا یو بل ضرر ورسولی وي، نو د دې سره بیا یوه بله خبره هم ضروري ده چې مسلمان ته خپل حق واپس کړي یا د هغه څخه معافي وغواړي، بخښه دې ورڅه وغواړي، نو بیا به یې توبه قبلیږي. او که یو بل مسلمان یې په ناحقه وژلی وي نو که د مقتول وارثانو دی معاف کوي خو ډېره ښه ده، دی به صرف استغفار وایي او په آینده کې به د بیا نه کولو په ښه اراده کوي. او که هغوی د قصاص مطالبه ورڅخه کول نو ځان به هغوی ته د قصاص اخیستو دپاره حواله کوي. او که په یو پاک دامنې مسلمانې زنانه باندې د زنا تهمت لګولی و او هغو ورته بخښنه ونه کړه بلکې د حد قذف مطالبه یې ورڅخه کول، نو ځان به ودې حد قذف ته هم حواله کوي. دا سوه د توبې طریقه. اوس راځو په دې کې فقهي مسایل درې مسلې دي. اولنۍ مسله دا ده چې حقوق العباد تش په توبه نه معاف کیږي. اوله مسله چې حقوق العباد تش په توبه نه معاف کیږي بلکې د حق خاوند ته به خپل حق سپاري یا به ورڅخه معافي غواړي. هر څه حقوق العباد دي نو د دې دپاره دا ضروري ده چې خپل مستحق ته به یې سپاري، ځکه د حق خاوند ته د حق ونه رسېدی نو دا کس د دې ګناه د ضرر څخه نه خلاصېږي. البته که هغه ورته خپل حق پرېږدي او معاف یې کړي نو بیا صحیح ده، توبه یې صحیح کېږي. دویمه مسله دا ده چې د هرې ګناه څخه توبه د هغې ګناه موافق وي. یعنې که د سړي څخه لمونځ، روژه، زکات، حج، واجبات، فرایض او داسې دا قضا سوي وي نو د دوی توبه دا ده چې د دې فرایضو قضا به راوړي. او که د چا مالی حق یې ضایع کړی وي یا خو به هغه ته خپل حق سپاري یا به ورڅخه بخښنه و معافي غواړي. درېیمه مسله دا ده چې که په دنیا کې د حق و خاوند ته د خپل حق یې بیرته ور واپس نه کړي نو په آخرت کې خو بیا د ده سره مال و دولت نشته چې هغه ته به یې ورکړي، لهذا د ده د نیکیو څخه به اخیستل کېږي او د حقدار په عملنامه کې به جمع کېږي. او که د ده سره نیکۍ ختمې سي او په ده د خلکو حقوق لا پاته وي نو بیا د هغوی ګناهونه راخیستل کېږي او د ده په عملنامه کې ویشته کېږي، د هغوی سزا او جرم به هم دی پر ذمه اخلي. او څلورمه مسله دا ده چې که صاحب حق په خپله وفات سوی وي نو د هغه ورثو ته به د حق سپاري. او که ده ته دا معلومه نه وي چې دا مال ما د چا څخه په ناجایزه طریقې سره اخیستی دی، یعنې اصلي مالک ورته معلوم نه وي نو بیا به دې دغه مال صدقه کوي. لکه امام غزالي رحمة الله علیه لیکلي وما لا يعرف له مالکا فعليه ان يتصدق به. د کوم چا مال چې دته مالک معلوم نه وي نو پر ده لازم دا دی چې دا مال به صدقه کوي. پنځمه مسله دا ده چې په توبې سره حرام مال مثلا په غلا یا زنا یا په سود دا کم مال چې د جمع کړی وي دا مال نه ورته حلالیږي بلکې په توبې سره صرف دا د ګناه وبال یې ختمیږي. شپږمه مسله دا ده چې چیرې په کوچنوالي او نابالغۍ کې کومه ګناه ورڅخه سوې وي نو د هغې مؤاخذه نشته،
ځکه صریح حدیث موجود دی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د حدیث مفهوم دا دی چې 3 کسه د مکلفیت د قلم څخه پورته کړل سوي دي، یعنې هغوی سره حساب نشته. اول هغه کس چې عقل یې ګډوډ وي تر څو چې عقلمند سوی نه وي، دوهم بیده انسان تر څو چې راویښ سوی نه وي، او دریم نابالغه هلک تر څو چې بالغ سوی نه وي. نو خلاصه د دې بیان عزیزانو دا د انسان عاجز دی، کمزوری دی، معصوم خو صرف انبیا دي، انبیا کرام ولا چې هغوی د ګناه څخه پاک وه. نور انسانان خو ټول معصوم نه دي، خامخا ګناه ورڅخه کېږي، شیطان په رګو رګو کې ورته نغښتلی دی، خواهشات ورباندې غالبه دي. خو بیا هم که د داسې ګناه وسي د ته پکار دا دی چې خپل پر وخت باندې دغه ګناه څخه توبه وباسي، او په همدې کې د انسان کامیابي هم ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. هر انسان څخه ګناه کېږي، خو بهترین په دوی کې هغه دی چې توبه وباسي. الله رب العزت دې موږ ته د صحیح توبې ویستلو توفیق راکړي، او بیا دې راته په دې توبې باندې د استقامت توفیق هم را په نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.